د هلمند ولایت د والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ د امر بالمعروف قانون د تنفیذ کمیټې نوبتي غونډه ترسره سوه چې پکې د یاد قانون د بېلابېلو مادو د عملي تطبیق په اړه مفصلې خبرې او بحثونه وسول. د غونډې ګډونوالو د ټولنې د اصلاح او د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا په موخه د شرعي احکامو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. په ځانګړې توګه د شرعي حجاب د مراعات پر اهمیت خبرې وسوې او ټینګار وسو چې د ټولنې هر وګړی باید د اسلامي اصولو سره سم خپل ظاهري او اخلاقي چلند برابر کړي. همدارنګه د ژیړي د کمولو او خریلو په اړه د شرعي احکامو وضاحت وسو او دا موضوع د دیني ارزښتونو د ساتنې یوه مهمه برخه وبلل سوه. د ولایت مقام عین مولوي محمد قاسم ریاض وایي د غونډې په جریان کې د اړوندو ادارو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ د عامه پوهاوي د پراخولو او د قانون د ښه تطبیق لپاره د عملي ګامونو پر اخیستو هم خبرې وسوې. ګډونوالو ژمنه وکړه چې د یاد قانون د پلي کېدو لپاره به په ګډه کار کوي او په دې برخه کې به هیڅ ډول غفلت نه کوي. تېره ورځ د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ د امر بالمعروف قانون د تنفیذ کمیټې غونډه وسوه چې په غونډه کې د کمیټې اکثرو اعضاو ګډون کړی و. په دې مجلس کې د حجاب پر شرعي حیثیت او د ژیړي کمولو یا خریلو د حرمت په اړه او همداراز د یو شمېر نورو موادو په اړه باندې بحث او خبرې وشوې چې په اړه یې لازم تصامیم ونیول شو. دا مجلس هرو 15 ورځو کې یو ځل جوړیږي چې مشرۍ د ولایت مقام پر غاړه لري. د دارالانشا چارې د امر بالمعروف ریاست پر مخ وړي او د بېلابېلو دولتي ادارو استازي پکې ګډون لري ترڅو د قانون د تطبیق بهیر منظم، همغږی او اغیزمن وساتل سي.